أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد، ورونو جوار به هغه چا غوښتي چې قوم به نه درلودي، ضعیف او بې کسب وو، نو به د یو قوي نفر څخه جوار غوښتي او بیا به د هغه په ساتنه کې ژوند کاوه. کدا جوار نه وای، قانون به زنګلو، هر زورور به کمزوري خوري. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قوم درلودي، مګر خپل قوم تکلیف او آزار ورکاوه، او هغه د صلی الله علیه و آله وسلم څخه چې دفاع کول د اکا ابو طالب هم وفات شوی دی. نو ځکه اوس د بل چا څخه جوار غواړي، ځکه کله یو قوي سړي جوار نیوي، هر رزل او باش او لچک ود صلی الله علیه و آله وسلم ته اهانت او سپکتا ورسولای شي. نو د اخنس ابن شریق څخه جوار وغوښتي، مګر اخنس ویل زه د قریش په مقابل کې وچاته جوار نسم ورکولای، چې دا په حقیقت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د رد او منفي جواب. او دا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فکر وهي چې د قریش د سردارانو څخه به څوک ودته جوار ورکړي. نو یو سهیل ابن عمرو ته نفر ولېږي. سهیل هغه څوک دی چې د حدیبیه صلح ولیکل او د مکه مکرمه د سردارانو څخه دی. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه سهیل څخه جوار وغوښتي. سهیل ویل زه د بنی عامر څخه او بنی عامر پر بنی کعب جوار نور کوي. د سهیل د طرفه هم د رد او منفي جواب راغلی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فکر کوي چې څوک پس ما ساتنه پر ذمہ واخلي. بیا یو مطعم ابن عدی ته نفر ولېږي. که څه هم دغه مطعم د اسلام ډیر شدید دشمن وو، مګر بیا هم د شرف او عزت موضوع ودته ډیر اهمیت درلودي. نو کوم وخت چې ودته وویل سو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ستاسو جوار غواړي، دی هم موافق سو، ویل شری. ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته حال ولېږي چې هو ته زما په جوار کې یې ساتم دي. نو خپل قوم او زامن را وغوښته، ویل اسلحه مو درواخلي او د کعبه شریفه پر کنجانو ودرېږي. ما و محمد صلی الله علیه و آله وسلم ته جوار ورکړی دي. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته نفر ولېږي چې مکه مکرمه ته داخل شي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنه سره و مکه مکرمه ته داخل شو، ترڅو چې و مسجد الحرام ته ورسېدی. مطعم ابن عدی پر خپل بوده سپور او په لوړ आवाज یې غږ کړ: یا معشر قریش، ما و محمد ته جوار ورکړی دی چې ستاسو څخه هیڅوک تیری او تجاوز پرونه کړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حجر اسود ته ورغلی، هغه مسح کی، طواف پر وکي او 2 رکعات المنځ ادا کی، بیا نو خپل کور ته رهیسو. مطعم ابن عدی او د زامن په اسلحه بار په پسیدي، ترڅو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کور ته ننوتی. ابو جهل په دغه وخت کې د مطعم ابن عدی څخه پوښتنه وکړه، ویل ته د محمد تابع یې که مجیر؟ غواړي چې ځان ته معلومات وکړي چې تابع یې یعنی مسلمان سوی او که جوار ورکړی دی. مطعم ابن عدی ویل جوار مې ورکړی دی. ابو جهل ویل کدی ویلی وای چې تابع یم، په والله دغه اوس په جنگ در سره درېدلو، مګر دا چې تا جوار ورکړی دی دا ستا کار دی. دا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په مکه مکرمه کې د مطعم ابن عدی په جوار کې ژوند کاوه. او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مطعم دغه نیکی همیشه په یاد و. د بدر په بندیانو کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل که مطعم ابن عدی ژوندی وای او دغه بندیانو د الکیدو غوښتنه کړې وای، ما به ودته ورپرې ایښی وای. د اسلام او دعوت کار ډیر ضعیف دی. په مکه مکرمه کې هیڅوک دعوت نه قبلوي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فکر کوي چې تر مکه مکرمه د باندې یو څوک پیدا سي چې د اسلام د قوت لپاره د کومک او ملګرتیا وکړي.
او دغه کومک کوونکی که هر قوم هر قبیله او هر چیرې وي مهمه نه ده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حاضر دی چې مکه مکرمه پریږدي او هغو ته ورسي. د هجرت د 10 کال د ذوالقعدې په میاشت کې چې د 619 میلادي کال د جون اخري او د جولای اولي ورځې وې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د طائف څخه مکه مکرمه ته راغلی چې برته د اسلام دعوت پر قبایل او افرادو عرض کړي. په دغه وخت کې د حج موسم هم ډېر نږدې و چې خلق و مکه مکرمه ته د حج د ادا کولو لپاره د هر ځای څخه په ډلو ډلو راتله. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه موقع او فرصت د ځان لپاره غنیمت وباله او هر قبیله ته جلا جلا ورتلی او اسلام یې پر عرضاوه. اسلام او وحدانیت ته رابلل. دا اول کال نه دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر قبایل اسلام عرضوي، بلکې دغه د حج په موسم کې و اسلام ته د قبایل دعوت د بعثت او نبوت د 3 کال څخه شروع. زهري رحمه الله وايي هغه قبیله چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اسلام پر عرض کړی دی او مشته نمونه رایات شوی دي داسې دي: بنو عامر ابن صعصعه، محارب ابن خصفه، فزاره، غسان، مره، حنیفه، سلیم، عبس، بنو نصر، بنو البكاء، کنده، کلب، حارث ابن كعب، عذراء، هضارمه. خو یوې قبیله هم اسلام نه دی قبول کړی او دغه قبیله چې زهري رحمه الله یې نمونه یاد کړی دي پر دوی د اسلام عرضول نه په یو کال کې و او نه د حج په یو موسم کې و، بلکې دغه د اسلام عرضول د بعثت د 3 کال څخه بیا د هجرت د مخ د حج تر آخري موسم و. او دا هم نسو تعینولای چې په کوم موسم کې پر کوم قبیلو اسلام عرض کړی دی. کوم وخت چې به د حج موسم شروع سو او د شاوخوا څخه به د عربو قبیلې د حج لپاره راتلې، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به پر دغه قبیلو ګرځېدی، د یوې قبیلې څخه به بلې ته ورتلی او اسلام ته به دعوت ول. یو صحابي چې د انصارو څخه دی هغه روایت کوي که څه هم په هغه وخت کې پر هغه خپل کفر او شرک وو، هغه وایي د حج په موسم کې می رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ولیدي چې د یوې قبیلې څخه بلې قبیلې ته ورتلی او اسلام یې پر عرضاوه. خو تر شا یو نفر په پسې و، د هغه نفر علامه بیانوي او وایي سپین پوستی سړی و، 2 کلسې درلودې، په سترګو چپک و. کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دعوت د خبرو څخه فارغ شو نو به دغه سړی ولاړ شو او ویل به پام کوي چې د خبرې ونه مني، دوی درواغجن او د دین اوښتي دي، موږ د قوم یو تر هر چا د په حال خبر یو. نور به هم دغه قسمه خبرې وکړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به هیڅ نور تویل نه به منع کاوه، نه به شړی، نه به جنجال ورسره کاوه چې ته ولې راپسې. راوی د قصې وایي ما پوښتنه وکړه چې دغه نفر څوک دی چې په رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پسې دی. ویل دا اکا ابو لهب دی، هغه چې د اسلام څخه د خلقو په منع کولو کې تخصص درلودي. د موسم په وخت کې ځان نه په تجارت مشغوله کاوه نه د دنیا په نورو کارو، بلکې خپل ځان او خپل وخت د دغه د پاره وقف کړی و چې خلق د اسلام منع کړي او پر دې سربېره به رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څه نور ته ویل نه منع کاوه. اوس په مختصر ډول سره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د طرفه پر قبیلو د اسلام عرضول او د قبیلو د طرفه د هغو رد یا جواب درته بیان کوم. اول، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د بني کلب د قبیلې و یو شاخ ته ورغلی چې بنو عبد الله ورته ویل کېده او ورته فرمایل یا بني عبد الله، الله عز وجل ستاسو د نکنم شنم ارشدي اسلام او د الله وحدانیت قبول کی. خو هغه دا غشتنه ونه منل. دوهم، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د بنو حنیفه د قبیله و خیمو ته ورغلی او اسلام یې پر عرض کی. خو د عربو په ټولو قبیلو کې د یوې جواب داسې بد او ناوړه جواب نو لکه د دوی. دریم، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د بني عامر ابن صعصعه و قبیلته چې ودل د حج د پاره راغلی و ورغلی. پښتنه وکړه چې د دې قبیله مشر او سردار څوک دی؟
خلق ویل ضیحه ذو فراس ابن سعسعیه مشر دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ویل زه غواړم چې ورسره ووینم. خیر، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغه سره کښېنستی، اسلام او د هغه احکام یې ورته بیان کړ. کلام الله یې ورته تلاوت کړ. سړي چې د کلام الله معجز بیان واورېدی ډېر تر تاثیر لاندې سو. نو ویل ته لږ انتظار وکړه. ضیحه ولاړ سو، خپل قوم یې سره راټول کړي او ویل یا قوم ما ته یو سړی راغلی، داسې کلام یې راته ووایه چې ما په ټول عمر نه دی اورېدلی. ورونو، دا د کلام الله اعجاز دی، معجز او بې مثله دی. ضیحه ویل قسم په الله دغه سړی به دغه کلام په واسطه پر ټولو عربو غالب او حاکم سي. قوم ویل نو څه اراده لري؟ ضیحه ویل زما په فکر باید متابعت وکړو. قوم ویل ته زموږ مشر او سردار یې، څنګه چې ستا خوښه وي هغسې وکړه. نو ده ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل ایمان در باندې راوړو، عزت دې کوو، زموږ تورې ستا تر امر لاندې دي، خو په یوه شرط. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ویل شرط دې څه دی؟ ضیحه ویل شرط دا دی چې تر تا وروسته به امر زما وي، یعنی تر تا وروسته به زه خلیفه یم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل امر د الله دی، هر چاته چې د الله خوښه وي و هغو بندگانو ته ورکوي، او عاقبت د پرهیزګارانو دی. ضیحه ویل یا محمد صلی الله علیه و آله وسلم موږ د عربو وترو ته غاړې ایږدو، جنگ یې قبلوو او بیا به امریت د بل چا وي، خلافت زما که، متابعت او دفاع دې کوو. بیا هم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل ان الامر لله يضعه حيث يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. امر د الله جل جلاله دی، هر چاته چې د خوښوي هغه ته یې ورکوي، او آخرت هم د متقانو دی. څرنګه چې د ضیحه طمع د دنیا او امریت و، او په دې پوهېدی چې اسلام غالبه کیږي، اسلام به پر عربو حاکم وي، نو یې د امریت طمع په سر کې پیدا سوه. ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل اسلام قبلوم په دې شرط چې تر تا وروسته به زه خلیفه یم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خلافت وعده نور سره وکړ، او ده هم اسلام نه کوي قبول، ځکه اصلا دی د ایمان او اسلام پر راوړلو کې صادق نه و، بلکې طمع یې د امریت او دنیا و. کوم وخت چې دغه د بني سعسع ډله وخپلې قبیلې ته ولاړه، هلته د دوی په قبیله کې یو ډېر سپین سړی و چې د خپل ضعف په سبب حج ته نه سوای تلای، مګر هوښیار او پوه سړی و. او هر وخت چې به د ده د قبیلې خلق د حج د سفره څخه راغله، ده به د حالاتو پوښتنه ځینې کول. په دې وار کې یې هم پوښتنه ځینې وکړه چې څه حال مو؟ قوم د خپل سفر حال ورته ووایه، خو دغه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قصه یې نه ورته وکړه. سپین ږیري ویل بېله دغه نوره نوې خبره نه وه پیښه؟ دوی ویل هو، داسې د قریشو یو ځوان چې د بني عبدالمطلب څخه ور راغلی، او دا یې ویل چې زه نبي یم. موږ یې ودې ته بللو چې د ده سره ودرېږو، د خلقو د آزارو څخه یې وساتو، او زموږ سره زموږ وطن ته راولو، او موږ د ده غوښتنه نه کړه قبوله. سپین ږیري دواړه لاسونه پر سر کښېښول او ویل ډېر افسوس دی وي، آیا د دغه شي عوض پیدا کولی سئ؟ څنګه مو پرېښاوه؟ دا تر لمر روښانه ده چې دغه نبي دی. آیا تاسې نه یاست خبر چې دا وخت د نبي آخر زمان دی، او دغه آخري نبي به هم د اسماعیل علیه السلام د اولادې څخه وي، او د اسماعیل علیه السلام اولادې تر اوسه د نبوت دعوه نه ده کړې. دا د اسماعیل علیه السلام د اولادې څخه اول نفر دی چې د نبوت دعوه کوي. په والله خامخا دی نبي دی. عقلونه مو چیرې وه؟ څنګه مو پرېښاوه؟ خو د سپین ږیري خبره چا نه کړه قبوله، او د دوی څخه هغه ابدي عزت د لاسه ووتی. ځکه که دوی ایمان راوړی وای، دوی به انصار وای، مګر بدقسمته وه، دا شرف یې نو په نصیب. ورونو، لکه څرنګه چې د مخه مو درته وویل چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر قبیلو پر ډلو اسلام ارزاوه، دغه رنګه پر افرادو او اشخاصو هم ارزاوه، او د ځینو اشخاصو څخه ښه او معقول رد یا مثبت جواب حاصل کړی دی چې ایمان یې راوړي او اسلام یې قبول کړی دی.
دغه حج تر موسم لږ وروسته څو نفرو په انفرادي ډول سره ایمان راوړی دي چې اوس به د هغو څو نفرو قصې او د اسلام راوړلو حالات درته بیان کوم. اول سوید ابن صامت چې شاعر پوه او هوښیار سړی د عربو د مشرانو د یثرب اوسیدونکی او د اوس د قبیلې څخه و. د قوم ودته د کامل په نامه سره ویل ځکه په بدن قوي، شاعر، د شرف او نسب خاوند و. دغه سړی مکه مکرمه ته د حج یا عمره د پاره راغلی و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورسره کښېنستی ویل یا سوید زما سره یو څه شی او شایسته خبرې دي وایوره. سوید ویل نه غواړم چې واورم ځکه زما سره تر هغه شی خبرې سته کوم چې ستا سره دي. قانون خدا و چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته ویلي وای چې یو واره واوره بیا حکم وکړه. مګر یا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د شو اخلاق خاوند ویل شه هغه ستا خبرې را باندې واوره څنګه چې ستا سره زما تر خبرو شی خبرې سته را باندې واوره. سوید هم شروع سو د لقمان حکیم حکمتونه او نصیحتونه ورته وایي. اوس نو لقمان حکیم څوک وایي نبی دی څوک وایي نه دی، خو په دې کې شک نشته چې لقمان حکیم د مسلمانانو د ادیبانو حکیمانو او علماو څخه دی او الله جل جلاله په قران مجید کې ذکر کړی دی. حتی یو پوره سورت د لقمان په نامه سره مسما کړی دی. کم نصیحتونه چې لقمان حکیم خپل زوی ته کړی دي الله عزوجل هغه داسې طریقه ګرځولې ده چې خلق باید د هغه متابعت وکړي. دغه سوید ابن صامت د لقمان یو کتاب پیدا کړیو چې په هغه کې د لقمان د طرفه خپل زوی ته نصیحتونه و او هغه په یاد کړی و. د لقمان نصیحتونه خپل زوی ته پر دوه قسمه دي. یو قسم یې یوازې په توحید او د الله جل جلاله په وحدانیت کې دي چې مثال دغه آیات شریف دي کوم چې الله عزوجل د سوره لقمان په 14 نمبر آیات کې فرمایي وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. يعني يا محمد صلی الله علیه و آله وسلم هغه وخت در پیاد ک چې لقمان خپل زوی ته په داسې حال کې وویل چې نصیحت ورته کاوه ایز ما زویه الله لره هیڅوک مشرکوه بشک چې شرک ډیر لوی ظلم دی. او داسې نور هم ډیر نصیحتونه سته چې موږ دغه یو د مثال پر قسم ذکر کړي او بل قسم نصیحتونه یې په ادب او اخلاق کې دي چې مثال یې دغه آیات شریف دي کوم چې الله جل جلاله د سوره لقمان په 18 نمبر آیات کې فرمایي ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور. او خلق ته کبر او غرور سره مګوره او پمځکه کې پناز او نخرو تګ مکوه بشکه چې الله هر کبرجن او فخر کوونکی نه خوشوي. دا نور هم ډیر مثالونه سته. مقصد دا چې د لقمان نصيحتونه هم په توحید کې او هم په اخلاقو کې مګر خلق هغه نصيحتونه په یادول او استعمالول کوم چې په ادب او اخلاقو کې و. د توحید او عقیده نصيحتونه پرې ایښو. د سوید سره هم د لقمان هغه نصيحتونه موجود و چې یوازې د اخلاقو او ادب په اړه کې و. اوس نو بیا دغه نصيحتونه بشري او انساني خبرې وي په لهجه او اصطلاح د انسانانو و. د الهي کلام اعجاز نو پکښ موجود مگر الله جل جلاله که په قران مجید کې د یو انسان خبر را نقلوي او بیانوي دا هم لفظ او لهجه د الهي کلام اعجاز پکښ موجود وي. مثلا الله عز وجل په قران مجید کې هغه خبر راته بیانوي چې میږي کړی دي خو لفظ او لهجه هغه د میږي د خبرو نه ده بلکې الهي لهجه ده، معجز کلام دی او اعجاز پکښ موجود دی. د سوید سره هم د لقمان حکیم نصيحتونه او کلام موجود و مگر د بشر په لهجه او اصطلاح سره و. هغه اعجاز چې په کلام الله کې موجود دی د هغه څخه خالی و. کوم وخت چې سوید د خپل خبرو څخه فارغ سو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته ویل دا شی خبرې وي مگر ما سره تر دغه بهتره خبرې سته
عینا هغه خبره ورته وکړه چې په اول کې سوید و صلی الله علیه و آله وسلم ته کړه و. سوید په تعجب کې سو. د اول وار د پاره یو څوک ورته وایي چې زما سره تر دغه بهتري خبرې سته. په پخوا کې عادت داسې و چې یو چا به د لقمان خبرې واورېدې دا یې نسوای ویلی چې زما سره تر دې ښې خبرې سته. دا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کلام الله ورته ووایه. د قرآن مجید آیاتونه ورته وایي. کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د آیاتو د ویلو څخه فارغ شو، سوید هم وویل دا ښې خبرې وې او دا جمله یې نکړه پر اضافه چې زما سره تر دغه ښې خبرې سته. مګر پر دغه سربیره هم په دغه وخت کې ایمان نه راوړي، خو بیا په وروسته کې چې اسلام مدینه منورې ته داخل شو، سوید هم مسلمان شو او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر هجرت د مخه وفات شو. او څوک وایي چې د بعاث په جنگ کې د خزرج د قبیلې د طرفه ووژل شو او قوم به ویل چې سوید مسلمان ووژل شو. والله اعلم. دوهم ایاس ابن معاذ چې نوې ځوان د یثرب د اوسیدونکو او د اوس د قبیلې څخه و. د ایمان راوړلو قصه داسې وه. په یثرب یا مدینه منوره کې پر یهودو سربیره د عربو دوې قبیلې اوسېدلې چې یوه د اوس قبیله او بله د خزرج قبیله وه او د دې دوو قبیلو په مابین کې به همیشه جنګونه کېده او د اوس قبیله نسبت د خزرج و قبیلې ته د نفرو په شمیر یو څه کمه او لږ وه. او په دغه وختو کې چې د بعثت یا نبوت د 11 کال شروع و، هلته په یثرب کې دغه دوو قبیلو په مابین کې د دشمنی اورونه بل و چې دا د هغه مشهوره جنگ یعنی د جنگ بعاث د شروع مقدمه و. په دغه وخت کې د اوس قبیله چې د شمیر په حساب د خزرج تر قبیله لږ و، یو ډله د مکه مکرمه او قریش ته ولېږل چې د خزرج په مقابل کې زموږ سره اتحاد او اتفاق وکړي، زموږ معاهدین او کومکان سي. کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه ډله خبر سو چې مکه مکرمه ته راغلی ده، نو ورغلی او ورته ویل ایا تر دغه شی چې تاسو دغه د پاره راغلی یاست ښه او بهتر شی دروښیم؟ هغه ویل هغه څه شي؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل زه رسول الله یم، الله جل جلاله زه خپل بندگانو ته رالیږلی چې یوازې د الله عز وجل عبادت ته راوبولم او د هغه الله سره بل هیڅ شی شریک ونه بولي او الله جل جلاله پر ما کتاب نازل کړی دی، بیا د اسلام احکام ورته بیان کړه او قرآن مجید ورته تلاوت کړ. یاس ابن معاذ وویل یا قوم دا والله تر هغه بهتر دی چې هغه د پاره راغلی یاست. یو نفر دغه ډلې څخه چې ابو الحیثر ورته ویل کېده او نوم یې انس ابن رافع و، د خاورو څخه موټ ډک او ایاس پر مخ په وشتي او ویل دا ستا خبرې پرېږده، موږ د بل شي لپاره راغلی یو. ایاس چپ او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوی څخه ولاړ شو. دا ډله بیل دې څخه چې د قریشو ملګرتیا لاس ته راوړي بیرته په خالی لاس مدینه منورې ته ولاړه. د دوی تر تګ لږ موده وروسته ایاس وفات او د مرګ په وخت کې حمد، تکبیرونه او تسبیحات ویل. بیا نو خلکو په دې کې شک نه درلودي چې ایاس مسلمان مړ شو. دریم ابو ذر الغفاری رضی الله تعالی عنه ورون ابو ذر رضی الله تعالی عنه اول نفر دی چې د مکه مکرمه د باندې څخه مسلمانېږي. حتی داسې هم ویل کېږي چې 15 نفر و چې مسلمان شو، خو په دې کې شک نشته چې ابو ذر رضی الله تعالی عنه د هغه اول مسلمانانو څخه دی. د اسلام په شروع کې په اسلام مشرف شوی دی. ابو ذر غفاری د غفار د قبیله څخه او دا قبیله و مدینه منورې ته نږدې پرته و. دا قبیله پغلا او لاردیولو سره مشهوره و. دې قبیله حرام میاشتې حلالولې، یعنی په حرام میاشتو کې هم جنگ او تجاوزونه کول. خو په خپل ابو ذر رضی الله تعالی عنه د هغه خلکو څخه و چې د شرک د اعمالو څخه بیزاره او موحد و. پر دې سربیره په حق دین پسې ګرځېدی. د مخه تر اسلام راوړلو یې الله جل جلاله ته لمونځ کاوه. خو د ابو ذر رضی الله تعالی عنه د اسلام راوړلو د قصې روایتونه یو د بل سره لږ څه فرق لري او زه دلته هغه روایت را نقلوم چې امام احمد رحمه الله په خپل مسند کې د ابو ذر رضی الله تعالی عنه څخه په سند سره را نقلوي.
امام احمد پس له ذکر کولو دراویانو وای چې ابو ذر رضی الله تعالی عنہ ویل زه زما ورور انیس او زموږ مور د خپل قبیله څخه چې د غفار قبیله و راووتو او زموږ د قبیله دا عادت وو چې حرام میاشتې حلالولې ترڅو چې زموږ یو ماما ته ورغلو چې هغه د مال او عزت خاوند وو زموږ ماما زموږ عزت وکي او ښه معامله را سره وکړه خو د هغه د قوم زموږ سره حسد پیدا شو چې دا بیا څوک دي چې دلته راغلی او ما ته وویل کوم وخت چې ته د خپل اهل څخه راوتلې او نسبت د خپل کورنۍ ته پېښې وای په دغه وخت کې زموږ ماما راغلی موږ هغه د قوم حال ورته وای داسې معلومه ده چې د هم دغه فکر وو نو موږ ورته ویل هغه نیکی چې د مخ را سره کړی وي هغه د عبث او ضایع کړي بیا به هیڅ کله ستا مخ ونه وینو نو موږ هغه خپل اوشانو تور ولاړ سو او خپل شیان مو پر بار کړ ماما مو سر په پټو کې پټ کړي او ژړلې او موږ رهیسو څو مکه مکرمه ته نږدې سو ابو ذر رضی الله تعالی عنہ ودغه سړی ته چې قصه ورته کوي ورته وایي ای وراره د مخ تر دې چې زه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره ومنم ما درې کال المنځ کاوه هغه ورته ویل چاته دي کاوه ول الله ته دا ول د المانزه په وخت کې د کومه خواته مخ ګرځاوه ابو ذر رضی الله تعالی عنہ ول هر خواته چې به الله جل جلاله مخ برابر کړي او د ماخستن منځ د شپې تر اخره کاوه ابو ذر رضی الله تعالی عنہ وای کوم وخت چې موږ و مکه مکرمه ته نږدې سو زما ورور انیس وویل زه په مکه مکرمه کې کار لرم ته تر هغه زما انتظار کوه چې زه بیرته راځم او دی ولاړ خو ډېر وزن دی کوم وخت چې راغلی ما ویل ولې وزن دی دا ویل یو سړی مې ولیدي چې داسې دعوا کول چې الله جل جلاله دغه ستا په دین را لېږلی دی وای ما ورته ویل چې خلقو د په باره کې څه ویل ورور مې ویل خلقو ویل چې شاعر ساحر او کاهن دی ابو ذر رضی الله تعالی عنہ وای زما ورور انیس شاعر او انیس په سزا تکړه ما د کاهنانو خبري اوریدلې دي دغه پر قسم خبري نه کولې او د قول می د شعر په ترازو کې واچاوه په والله هیڅوک به دا ونه وایي چې دا شعر دی په والله دی صادق دی او خلق درواغ وایي ابو ذر وایي ما خپل ورور ته ویل آیا ته تر هغه زما انتظار کوي چې زه ورسم او په خپل وینم ورور مې ویل هو مګر د اهل مکه سره ډېر احتیاط کوه چې دوی د سره دښمنی کوي او څوک نور پیژدي ابو ذر رضی الله تعالی عنہ وایي زه رهیس وم ترڅو مکه مکرمه ته ورسېدم هلته مې کتل یو ځای په سړی یعنی خوار او اسکرلی سړی مې پیدا کړ او د هغه څخه پوښتنه وکړه هغه څوک چې تاسو وایست د دین اوشته دي چیرې دي سړی و ماته اشاره کړه او ناری کړه دغه دوی د دین اوشته د مکه خلق ټول را باندې راټول شو په ډبرو په هډوکو هر څه چې په مخ ورځي په هغه مې وهي ترڅو چې به هوښ ولېدم نه پوهېږم چې څه وخت راپورته شوم خدا سي وم لکه سور منار یعنی ټول په وینو لړلې وم وزمزم ته ورغلم او به مې وچشلې او هغه وینې مې د ځان څخه پرېولې او بیا د کعبه شریف تر پوښو لاندې شوم ابو ذر رضی الله تعالی عنہ وقصه اوریدونکو ته وایي ای وراره تقریبا یو میاشت په مکه مکرمه کې تیر کړه او د خورونو د پاره هیڅ شی نه لرم فقط د زمزم او بچشم تر داسې اندازې چاخم چې نس به ګونجي وکړي یعنی خېټم پیدا کړ او په خپل سینه کې مې هیڅ لوږه نه حسول ترڅو چې د سپوږمۍ پرونه یو روښانه شپه پر اهل مکه راغله او په دغه شپه کې الله جل جلاله پر اهل مکه خوب غالب کړ پر کعبه شریفه هیڅ طواف نه کاوه بیل دوه شو دغه دوه شو چې پر ما راغله په دغه وخت کې په خپل دعاو کې اساف او نائله بلل ما ورته ویل دا دوه صفات لري دا خو هغه دوه زناکار دي ورو د اساف او نائله قصه مو د مخ درته کړی ابو ذر رضی الله تعالی عنہ وایي دغه دوه شوزو پنارو او غالمغال شروع وکړه اول کشک زموږ د نفر څخه دلته څوک وای او شدي په دغه نارو کې د حرم شریف څخه وځي چې د هغه څخه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د غره د طرفه څخه راکښته کېده دغه شدي په مخ ورغله د شو څخه پښتنه وکړه څه درته پېښه ده
ښځو ویل د کعبې شریفې تر پوښو لاندې یو د دینه اوښتی سړی دی. دوی ویل څه وویل؟ ښځې وایي داسې خبره یې وکړه چې خوله پټه کېږي، یعنی ډېره لویه خبره یې وکړه. ابو ذر رضی الله تعالی عنه وایي دا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او د ده ملګري راغله، حجر اسود یې مسح کړي، پر کعبه شریفه یې طواف وکړي او لمونځ یې وکړي. معلومه خبره ده چې ابو ذر رضی الله تعالی عنه د دغه لمانځه څخه پوه شو چې دا هغه د مطلب سړی دی. ابو ذر رضی الله تعالی عنه وایي زه ورغلم او اول هغه څوک وم چې د اسلام په تحیه سره می تحیه ورته ویل، یعنی ورته مې ویل السلام علیکم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راته ویل علیک ورحمت الله. اول د کوم ځای؟ ما ورته ویل د غفار د قبیله. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لاس پر تندي کېښاوه. ابو ذر رضی الله تعالی عنه وایي ما د ځان سره وویل لکه چې دا یې نسو خوښه چې ما د ځان نسبت د غفار و قبیله ته وکړي. دا اراده مې وکړه چې لاس یې ونیسم، خو د ده ملګری چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په عادت تر ما ډېر خبر وو او پوهېدی، زه منع کړم. دا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راته وویل د څونه مودې څخه دلته اوسېږې؟ ما ویل تقریبا د 10 شپو او ورځو په مابین کې. نو ویل چا خواړه درکول؟ ما ویل خواړه مې نه درلوده، فقط د زمزم اوبه مې څښلې او زه په چاغ شوم، حتی خېټه مې وکړه او په سینه کې مې هم هیڅ لوږه نه ده حس کړې. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هو دا مبارکې اوبه دي او دا اوبه د وږې سړي غذا ده. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ویل یا رسول الله اجازه راکړه چې نن شپه زه ودته خواړه ورکم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هو وريك. دا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه رئیس او زه هم ورسره ملګری شوم، تر څو چې ابو بکر رضی الله تعالی عنه یو دروازه خلاص کړه او موږ ته د طائف د اسکو څخه په موټانو راکړه. ابو ذر رضی الله تعالی عنه وایي دا نو هغه اول خواړه چې ما په مکه کې وخوړ او څونه چې الله جل جلاله راته مقرره کړی و هغه نه په مکه کې پاتې سوم. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راته وویل زه به یو داسې مځکې ته بیول کېږم چې ډېر خرماوې لري او زه ګمان نه کوم چې بل ځای دې وي بې له اسربه. آیا ته ستا و قوم ته زما د طرفه تبلیغ او دعوت کوې؟ شاید الله جل جلاله په تا سره دوی ته نفع ورسوي او تا ته د دوی په سبب اجر او ثواب درکړي. ابو ذر رضی الله تعالی عنه وایي د مکې مکرمې څخه رهیس وم تر څو چې و اونیس ته ورغلم. هغه راته وویل څه دې وکړه؟ ما ویل زه مسلمان شوم او د هغه سړي تصدیق مې وکړ. اونیس ویل زه هم نه غواړم چې بې له ستا د دین څخه بل دین اختیار کړم، زه هم مسلمان یم او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تصدیق کوم. دا موږ دواړه زموږ مور ته ورغلو، هغه ته خپل دین او حال وایي. هغه ویل زه هم ستاسو د دین څخه مخالفت نه کوم، زه هم مسلمان یم او هغه څه منم چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې وایي. نو موږ دغه ځای څخه رهیس وو څو خپل قوم او د غفار قبیله ته ورسېدو او هلته مو په دعوت شروع وکړه. د مخه تر دې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مدینه منوره ته راسي زموږ د قوم ځینې خلق مسلمانان سو او ځینې ویل کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مدینه منوره ته راسي موږ مسلمانان کیږو. کوم وخت چې بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مدینه منوره ته راغلی هغه نور پاتو خلق هم ایمان راوړي او بیا د اسلم قبیله چې غفار ته نږدې ور راغله. ویل یا رسول الله موږ هم پر هغه شی ایمان راوړی دي کوم چې موږ ورونو پر راوړی دي. د اسلم قبیله هم مسلمانان سو او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل غفار غفر الله لها واسلم سالمها الله. ورونو اوس به تاسو په دغه قصه او هغه قصه کې چې ما په هغه اول نشر شوی سیرت کې بیان کړی ده یو څه فرق ووینئ، خو په حقیقت کې دا فرق نه دی ځکه د هغې قصې جزئیات ټول په دغه قصه کې راتلای شي چې ابو ذر رضی الله تعالی عنه څنګه د ابن الارقم وکور ته ورغلی او څنګه اسلامي تعلیم حاصل کړي. خو د دې وار په قصه کې چې ما هغه تفصیل او جزئیات پرېښول هغه په دې سبب چې دا وار مې فقط د حدیث شریف لفظ را نقل کړي، خو قصه ان شاء الله هغه قصه ده والله اعلم. سلرم طفیل ابن عمرو الدوسي چې په هوشار شریف شاعر او معتبر سړی و.
د دوس د قبیلې رئیس او مشر و. د قبیله ډیره لو او د یمن پر ځینو منطقو امیر و. دغه طفیل ابن عمرو د بعثت په 11 کال کې د حج یا عمره لپاره مکه مکرمه ته راغلی. د مکه مکرمه قریش د تر رسیدلو د مخه د دوی استقبال او شراغلی تور ووته. د دوی ډیر احترام او اکرام وکړي ځکه د لوی قبیله مشر او سردار دی. او په اول ملاقات کې یې ورته وویل یا طفیل ته زموږ وطن ته راغلی خو پام کوه په موږ کې یو لوی ساحر پیدا شوی دی چې موږ یې سره پاشلي او جلا کړي یو. د په خبرو کې سحر پروت دی. زوی او پلار سره جلا کوي، ورور او ورور سره جلا کوي، ښځه او خاوند سره جلا کوي. موږ پر تا او ستا پر قوم د هغه څه څخه بیریږو چې موږ ته را پیښ کړی دي. مته خبري ورسره کوه او مته د خبري اوره. هر چا چې د خبري اوریدلې دي د جادو تر تاثیر یې لاندې شوی دی. دا د قریشو عادت وو هر څوک چې په مکه مکرمه ته راغلی دوی به د مخ بیراوه، خاصتا که به هغه څوک د عربو د قبیلو مشر او سردار وو. ځکه قریشو نه غوښته چې څوک د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه د اسلام خبري واوري. نو طفیل ته هم وویل چې ډېر احتیاط وکوي چې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم خبري وانه اوري. طفیل هم ډېر وبېرېدی. طفیل وای دونه دا خبر راته وکړه چې د ځان سره می دا فیصله وکړه چې د څخه به هیڅ شی نه اورم او نه به خبري ورسره کوم. په سهار کې چې مسجد الحرام ته تلم په غوږو کې می پنبک شول. دا د دې لپاره چې په خطا کې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم خبري راڅخه وانه اورېدل سي. نو کوم وخت چې مسجد الحرام ته راووتم ومې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د کعبه شریف سره ولاړ دی او لمونځ کوي او په لمانځه کې په لوړ आवाज قرائت وایي. زه تواب کوم او دته ګورم خو شی نه اورم ځکه غوږونه مې په پنبو پټ دي. خو د الله جل جلاله خوښه چې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم څخه ځینې شی واورم او هغه مې شی خبرې واورېدې. نو مې د ځان سره وویل یا طفیل ته هوښیار سړی یې، پوه، فصیح او شاعر یې. د ښه او بد فرق در باندې کیږي، صحیح او غلط سره پیژنې. تر دغه نو زیات د انسان د پاره چی پکار دي او اوس بیرېږي چې خبري وانه اورم او بیا د قوم مشر یې ستا سره بیره نه ده پکار. واژ ورته ونیسه کې خبري شوي قبول یې که او کې خبري عبث او بهوده وي پرېږده. نن یو څه انتظار وکړي تر څو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کور ته رهیسو. زه هم په پسې سوم تر څو چې کور ته ننوتی. زه هم پسې ورغلم او هلته مې د خپل راتګ کیسه ورته وکړه. دا مې هم ورته وویل چې خلقو څونه ستا څخه او ستا د خبرو د اورېدلو څخه بیرولې وم تر داسې اندازې چې غوږونه مې په پنبو بند کړه او بیا مې ستا یو څه خبرې واورېدې او اوس دغه ستا خبرې او کار و ماته بیان کړه. دغه ستا د دین خبرې راته وکړه، قرآن راته ووایه. طفیل وایي په والله هیڅ کله مې تر دغه شی خبرې نه وې اورېدلې او نه مې تر دغه د عدل کار لیدلی و. اسلام مې په زړه کې ځای ونیوی او زه مسلمان شوم. د شهادت کلمې مې وویلې. سبحان الله، د دوس د قبیله رئیس ایمان راوړي. دا څونه لو کامیابی ده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم ډېر په خوشاله شو. دا خبر په مکه مکرمه کې نشر شو چې طفیل مسلمان شو. قریش وارخطا شو چې د دوس د قبیله رئیس هغه چې په عربو کې ډېره لو قبیله ده ایمان راوړي. او ژر و طفیل ته راغله ویل یا طفیل اصابت یعنی د دین واوښتي. طفیل ویل یا بلکې مسلمان شوم. او ویل اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. قریش غوښته چې وی بیروي ویل موږ دې وژنو. طفیل ویل والله که تاسې ماته آزار راکړي د دوس قبیله به تاسې پرې نږدې څوک ما وهلی یا وژلی سي. د دوس ټوله قبیله پر ما ولاړه ده. بیا نو طفیل ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلی ویل یا رسول الله هر قسم چې ستا خوښه وي امر مې که. که غواړې چې ستا سره پاته سم حاضر یم، که غواړې چې خپل قوم ته ولاړ سم هم ستا خوښه ده. سبحان الله، د اولې لحظې څخه چې ایمان زړه ته ننوتی مطلق اطاعت یې قبول کړي تر هر څه تیر دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل یا خپل قوم ته ولاړ سه او قوم دې اسلام ته دعوت. طفیل ویل
هو زما قوم زما اطاعت کوي، زه به ولارسم او هغه به اسلام ته دعوت کوم. خو ته الله عزوجل ته دعا وکړه چې ماته یو علامه راکړي چې قوم می تصدیق وکړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دعا ورته وکړه او دوی رهیسو. د شپې پر لارې رهیدي چې یو نور او روښنايي د دوه سترګو د مابین څخه راوځي او لار ورته روښانه کوي. دا هغه علامه و چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دعا په سبب الله عزوجل ورکړ. دوی الهي نه غواړم چې په مخ کې یو شی جوړ شي، بیا به خلق وایي چې د بوتانو عبادت پرېښاوه، هغه دغه په وکړ. ولدا هم عجبه ده چې څوک رهیوي او د مخ څخه روښنايي راوځي. د خلقو د خبرو د پاره لار پیدا کیږي. د الله عزوجل په اراده دغه روښنايي د مخ څخه د دوه قمچینې یا چلاخه ته نقل شو. هغه قمچینه چې د اوش د تګ د پاره شورول د هغې څخه نور او روښنايي راوتل او د لار په لیده. کوم وخت چې طفیل خپل قوم او قبیله ته ورسېدی او خپل کور ته ننوتی، هلته خپل اهل او کورنۍ پر اټول شو. ښځه، مور، پلار، خوندې او ورونه ټول ورته راغلي. مګر طفیل ورته وویل زما مخ او زما خبرې پر تاسې حرام دي تر څو تاسې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم و دین ته داخل نشئ. هو ویل د محمد صلی الله علیه و آله وسلم دین څنګه او څه شي دی؟ طفیل اسلام او د هغه عقیده ورته بیان کړ او د طفیل هغه نږدې دوستان او اقربا ټول و اسلام ته داخل شو. مګر قوم یې په ایمان راوړلو کې ځنډ وکړي. خو طفیل په خپل قوم او قبیله کې خلق و اسلام ته دعوتوي او دې دعوت کلونه په بر کې ونیوه. څو په آخر کې ټول قوم مسلمان سو او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر هجرت وروسته ټول قوم د بیعت لپاره مدینه منوره ته راوستي. د طفیل د اسلام راوړلو په سبب د دوس ټول قبیله مسلمانان سو. دا کار په اسلام کې لوړه درجه، عالی مقام او ډیر ثوابونه لري چې د یو سړي د کوشش او دعوت په نتیجه کې پوره قبیله مسلمانېږي. مګر د دعوت پوره کامیابی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر هجرت وروسته و. د حدیبیه تر صلح وروسته په داسې حال کې مدینه منوره ته هجرت وکړي چې اویا یا اتیا کور د قوم هم ورسره و او په اسلام کې ډېر ښه امتحان ورکړي او د یمامه په ورځ شهید ووژل شو. انا لله وانا الیه راجعون. پنځم ضماد الازدی دی د یمن د ازد قبیله څخه وو او د پرځینو عصبي مریضانو او لیونیانو دم او چوکاو. یو وخت مکه مکرمه ته د حج یا عمره د پاره راغلی. هلته د مکه مکرمه د بیباکانو او ناپوهانو څخه واورید چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم لیونی دی. نو د ځان سره وویل کزه ودغه سړی ته ورسم او دم پر وکم شاید الله عزوجل زما د دم په واسطه جوړ کی. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلی ویل یا محمد صلی الله علیه و آله وسلم زه پر دغه مرزو دم کوم، ایا غواړې چې دم در باندې وکم؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل ان الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. ضماد الازدوال دا جمله بيارتوه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم درې واره نور ورته تکرار کړ. زماد ویل د کاهنانو خبرې مې اوریدلې دي، د ساحرانو خبرې مې اوریدلې دي، د شاعرانو شعر مې اوریدلې دي، خدا ستا پر قسم خبرې مې نه دي اوریدلې. د بحر تر قاموس لوري دي. لاس راکړه چې پر اسلام بیعت تر سره وکم او بیا یې بیعت وکړي او مسلمان سو. دغه قسم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه موده کې پر ډیرو افراد او اشخاصو په انفرادي ډول اسلام عرض کړی دی. لکه څنګه چې د قبیلو جواب منفي و، د غرنګ د افرادو جوابونه هم منفي و، خو د زیرو جواب به ډیر شدید او زړه دردونکی و. د هغو بیانولو او ذکر کولو ته ضرورت نه وینم، خو فقط دغه یوه قصه د مثال او نمونه پر قسم درته بیانوم. یو نفر چې د عربو د پهلوانانو څخه وو چې نوم یې رکانه وو، لوی او مشهور غیشباز وو. چا نو غزار کړی ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تراغلی ویل یا محمد ته وایې چې زه نبی یم، کله زه غزار کړم ته صادق یې،
سبحان الله د نبوت او غیژبازي سره څه خدا د دې خلکو جهالت وو. رکانه لوی پهلوان دی چا نه دی غزار کړی وایي کدی زه غزار کړم ته صادقه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ویل شدی او ولارس په لږ وخت کې رکانه غزار کړي. رکانه په تعجب کې سو د اول وار د پاره غزارېږي تر اوسه چا نه دی غزار کړی. ویل یو ور بیا راسه بیا ورغلی بیا یې غزار کړي. ویل یو ور لا بیا راسه بیا ورغلی دریم وار یې بیا غزار کړي. ویل والله دا عجبه خبره ده مګر تر هغو ایمان نه در باندې راوړم چې دغه درخت خبرې ونه کړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د درخت څخه پوښتنه وکړه چې زه څوک یم؟ درخت ویل اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله. د رکانه په حضور هغه درخت هم خبرې وکړه. رکانه ویل والله ته ساحر او جادوګر یې. دا دغه یو نفر حال وو. کفارو ته یوازې دا نه چې قرآن مجید معجزه وه بلکې معجزات داسې معجزې چې په سترګو لیدل کېدې خو بیا یې هم ایمان نه راوړي. محترم ورونو زموږ د بحث پاته حسابه ان شاء الله تعالی پراتونکې کې واوري. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.